بې دروازو وطن ته فحشا او فتوا دواړه له پاکستانه راځي. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړې. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. په کابل کې وروستیو بریدونو د پلازمینې او د اوسېدونکو قهرولي او لویه برخه یې د شهید شوو افغانانو قاتل پاکستان بولي. دوی په دې باور دي چې د مرګ فتوا له پاکستانه راغلې له داسې ادرس څخه چې هره ورځ ورڅخه د نیمه بربنډو ښځو له فحشا ډک سیډیګان د ډرامو په بڼه راځي. د پاکستانه د نیمه بربنډو فلمونو راتګ او بیا د افغان وژنې فتوا دوه متضاد ټکي دي، خو اوس ګاونډي هیواد همدا کوي. همدا له پنجاب افغانستان ته د ځانمرګو رالېږل اوسنۍ خبره نه ده، بلکې هغه ټکي دي چې له کلونو د حکومتي چارواکو، سیاسیونو، ټول افغان ملت له خولې اورېدل شوي دي. تر دې چې د شرم دا غږ خپله د پاکستان مخکیني ولسمشر پرویز مشرف ومانه چې افغانستان کې نیابتي جګړه پیل کړې ده. افغان امنیتي چارواکو په وار ویلي په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه د پاکستان په مرسته ترسره کیږي او تمویل او تر دې ځایه یې راتګ د پاکستان کار دی. همدا تېره ورځ د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي ترهګري او تمویل یې له ډیورند پورې غاړه دي او تر هغه چې دا پدیده هلته له منځه ولاړه نه شي د سولې هڅې کومه پایله نه شي لرلی او نه هم پر پاکستان اعتبار کېدای شي. د ملي امنیت عمومي ریاست هم په ځلونو په افغانستان کې د ترسره شوي بریدونو پړه پر پاکستان اچول او زیاته کړې یې ده چې پلان او نقشه یې هلته جوړ شوي او له دې پرته په هیواد کې د هر ترسره شوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې، هغه چې ځالې تر ډیورند پورې غاړې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي دا بریدونه به یې بې ځوابه پرېنږدي او د خپلو هیوادوالو د وینې بدل به ورنه ضرور واخلي. په هغو ویډیوګانو کې چې د پاکستان له ځینو مدرسو په لاس راغلي روښانوي چې پاکستان په ډیر منظم شکل سره په کوټه، پېښور او سوات کې طالبان روزي او بیا یې له هغه ځایه د بریدونو لپاره افغانستان ته رالیږي. یوې امنیتي سرچینې چې نوم یې وانخیست د پاکستان استخباراتو ادارې اوس د ځانمرګو لپاره ځانګړې بیې ټاکلې چې له 50,000 پاکستاني کالدارو پیلېږي او تر 1 میلیون رسیږي. سرچینه وایي دا کسان بیا له هغو لارو چې نسبتا ناامنې دي دې غاړې ته راځي او بیا له پوره تیارۍ وروسته ځان وژنه کوي. په کابل کې د ترسره شویو وروستیو بریدونو پړه هم د پاکستان پر غاړه واچول کیږي. څو تنو کابل میشتو ویلي پاکستان په دې بریدونو کې سره غواړي چې د طالبان په لیکو کې رامنځته شوې فاصلې له منځه یوسي او یا هم افغانستان دې ته مجبور کړي چې ووایي نور له چا سره صلح نه کوي او په دې سره د جګړې لمن را پراخه شي. خو له دې پرته نیمه بربنډ پښتو فلمونه چې د افغانانو د بدبختۍ لپاره د پنجاب تر ټولو غوړ محصول دی نن سبا یې د هیواد ګڼ بازارونه نیولي دي. په دې فلمونو کې د افغان شمله، خولۍ، څادر او لباس د هسې افزار د یوې آلې په توګه کارول کیږي او له دې لارې هڅه کیږي د ځوانانو په اذهانو کې هغه زهر پیچکاري شي چې له بدبختۍ پرته بل څه نه ورکوي. د پنجاب په هڅو دا فلمونه په کراچۍ کې تولیدېږي او بیا له هغه ځایه پښتونخوا افغانستان ته راځي. د کابل سینمای پامیر او له دې پرته ګڼې نورې هغه چې د یو وخت به د افغاني کلتور خپرېده اصلي مرجع ګڼل کېده اوس د پنجاب د زهر او پیچکارۍ د ځوانانو په رګونو کې زر کوي، خو د مخ نیولو یې څوک نشته. په دې فلمونو کې لوبېدونکي نجونې هم پښتنې نه دي او نه هم په پښتو پوهېږي، خو وروسته تر دې چې صحنه یې پای ته ورسېږي نو پر غږ یې د خالدې یاسمین په نوم د یوې بلې ښځې غږ پورته کوي او پښتو ژبې ته یې برابر کړي. په ختیځ کې میش فرهنګپال اکرام الله اکرم وایي پنجاب له دې لارې افغاني کلتور تر یرغل لاندې نیول او هڅه کوي په دې کار سره د ځوانانو فکرونه د فحاشۍ لور ته بوځي. دی وایي دې فلمونو د جنگي فکر درلودلو لپاره دومره کار کړی چې اوس مهال افغان ماشومان د پلاستیکي وسلو په وسیله تمثیلوي. پاکستان چې په ډیرو نورو شیطاني کړنو تورن شوی فلمونه یې هم تر ډیره د هغه چا په سپکاوي او دودونو د لمنځه وړلو لپاره جوړ کړي چې نه غواړي په یو لاس او په یووالي سره ژوند وکړي. په دې وروستیو کې د فخر افغان په نامه د فلم جوړولو د پنجابي سینما هڅه هم هغه داغ دی چې غواړي د افغانانو په لمن یې وتپي. په دې فلم کې د فخر افغان له نوم څخه ګټه پورته شوې او منځپانګه یې یوازې بدلمني ته کار کول دي. مدني فعال احمد بشارت وایي پنجاب تر دې وړاندې هم په ورته ډول هڅې کړي چې افغاني کلتور تر یرغل لاندې ونیسي او له دې لارې خپلو شومو موخو ته ورسیږي. دی وایي دا فلمونه دومره مبتذل دي چې له خپلې کورنۍ سره یې سړی یو ځای نشي لیدلی نو پس د افغاني کلتور نمایندګي به څنګه وکړي. تر دې وړاندې د دغه فلمونو یو لوبېدونکی لوبغاړی آصف خان رسنیو ته وویل د افغاني فلمونو کمپنۍ ټولې د پنجاب په لاس کې دي او له دې لارې غواړي افغانان په کلتوري لحاظ وځپي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کومنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ.